خلکو ته د الله نوم راښکاره کړي، د محمد نوم راښکاره کړي. جناتو له آواز ورکړي چې په دنیا کې بادشاه د دنیا بادشاه څوک دی، د الله نوم راښکاره کړي. بیا وایي چې خوږ پیغمبر الله ته کوم یو خوږ پیغمبر دی، بیا د محمد صلی الله علیه وسلم نوم راښکاره کړي. په دغو نومونو باندې د خلکو عقیدو سره لوبه کې بلا کورونه تاسو وران کړو. تا ته دا پته نه لګي چې په بورقه کې ګلمکۍ ده که ګلمکۍ دی، او خلکو له جادو معلومه چې پتا جادو دی بچی دی ځکه بندي چې جادو دی در باندې. اوسو تا ته پیری ولیکل چې مهران او شاهده بیبي باندې جادو دی، دا پیریانو لیکل کول کنه. او دا پیریانو ما سره سلویغ جنات دي. ها ماشاءالله ماشاءالله. نور زه در کې نشته چې نورم وګوتو خو نه، بس دا ډیر دي دا ټول کارونه کوي. دا الله بنده دومره په پلین کوچ کې ناراضي ده، تاسو ناراضي کړي. دا خو پیریان چې یو بل وګو د پاسه ودرېږي اسمان ته مرسي دا غزي الهامي خبرې مروړي تاسو ته کوي. یو بل په وګو چې ودرېږي اسمان ته رسیږي دا غي خبرې مروړي. نو اسمان ته رسیدل او زما اوستا غس فاصله نه ونه دی، غس کې د نشو را رسول چې تعالی خبر راوړ چې ګوره بورقه کې سړې دی ته غنکا پیه کنه دارت و نه غنکا پوری مزه الحمدلله علاج کوم د خلکو. او د الله په فضل زما په تعویذونو باندې ډیرو خلکو علاج شوی دی، ډیرو خلکو. او تعویذ مشکو زعفران دی یاد کړ 1.5 روپو. او یا په 1.5 روپۍ چیلې هم کیږي پي کوي. بالکل کی 1.5 روپو باندې دا راته چې د تعویذ د بغیر مشکو زعفران نه لیکل کیږي. والے تا ته ناس محترم دی، تا ته دا پته نه لګي. دا خو لیبارټری نه جنات دی باب علاج کوم زغه بدا نه معلومه چې دا خزه او کسړې دی. او جی جنات خو تا تعال وای کنه. او وای را ده او ما خو دا تاسو نه وګړې کنه چې دا جنې ده کسړې. نن ورځ د څه؟ نن ورځ د جمعې. د جمعې پاک ورځ د توبه کتي واسطه. زه خو انساني خدمت کوم، زه خو دوکه نه کوم. دا دوکه خو ته کې چې ناس یې سړی او ناس را د خزو پجامه کې دا دوکه شو که ما دوکه. شاید سے برید پدنه لرکو دا قربانی به تو ورکې صحیح ده. یره غزانه برید خاصم پټینو برید کو پټیو کورسي شاید سے ډېر قربانې دي ورکړې دي دا بم پکې ورکې د برید قربانی دا جالي فیران د سنګيريږي. ها دي ته په بالکل اوریجنل کار کې هو ته نو صحیح برید نه لرکا. الله دې پر ورکړي رسوا کوي جلي پیران زور شهید خان کمیاب رب نغاړو زور شهید خان کمیاب رب نغاړو الله دې پر ورکړي رسوا کوي جلي پیران زور شهید خان کمیاب رب نغاړو زور شهید خان کمیاب رب نغاړو خیستا
خپل انسان دی مضبوط په خپل ایمان دی. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهون کې مهربان بادشاہ دی. قدرمنو شاهد خان شاهد ما تاسو ته معلومه ده چې په معاشره کې د دغه ګڼکفانو جعلي پیرانو عملیاتو خلاف یو جهاد کومه. دا نننی ګټ اپ مناسب نه دی چې ځوان په داسې لباس کې راشي، خو کله کله څه قربانیانې به ورکې د معاشرې د خاورې د وطن دپاره. زما د ټیم چې څومره هم ټیم ورک دی پای کې چې کوم فیمیل وي زنانه وي نو د هغې چوټیانې دي او پیر نن او پرون ګیرېدل ضروري وو. د ډېر وخت نه موږ د دغه پیر په تکل کې وو. شپږو میاشتو کې خو موږ هغه فارموله معلومه کړه چې پیر په کومه طریقه د خلکو عقیدو سره لوبې کوي. نن ضروري وه ټیم چې څومره هم زنانه وي د هغې چوټیانې وي نو نن مجبوراً ما دغه لباس اختیار کو. ما د ځان نه زنانه جوړه کړو، نن به ورځمه هغه پیر به بې نقابه کوو ځکه چې کم کس زموږ د ټیم ورک ورغلی و نو هغه ته یې ویلي چې یاره ځان سره به دې ښځه راولي نو ښځه خو شته دی نو مجبوراً ما دا لاره اختیار کړه. د دې نه مخکې به تاسو زما پروګرامونه کتلي، نننی پروګرام په یو نوي انداز دی. عکاسي زما د معاشرې د خاورې د وطن د خپلو خویندو میندو درونو چې دا خلک خپل ایمانونه هم بچ کړي، خپل مال هم بچ کړي، خپله پیسه هم بچ کړي. یو لنډه شان د مالو د دې نه پس په چاپو راځي زموږ سره اوسي. مروه کالونه زموږ نوې پروجیکټ راغلی دی او دلته په 2 لک روپۍ هر غریب سړی خپل پلاټ ترلاسه کولی شي او په 2 لک روپۍ خپله قبضه هم اخیستلی شي او انتقال یې ښه کلیر دی. دا 90,000 روپۍ مرله ده، بقایا 4-5 میاشتې ټیم هم ورسره کولی شو انشاءالله. نوخار مروه کالونه کې هر غریب سړی د خپل پلاټ مالک جوړېدی شي. 2 لک روپۍ ایډوانس 5 میاشتې ټیم باندې انتظار د کومې خبرې په سکرین باندې د علمګیر بھائی نمبر ښکاري هم دا اوس موبایل راوالی د علمګیر بھائی سره رابطه وکړئ. د واده مې تقریبا داسې 6 کاله کېږي. 6 کاله علاج دې کړی دی، 4 کاله پورې مې علاج کړی دی. ټیسټونه مکمل هر څه صفا راځي، دا هر څه کلیر دي، هر څه مکمل کلیر دي، صفا دي. دا بعضې شی داسې وي چې هغه د دم جادو د جناتو مسلې وي او چې لکه ستاسو پخپه دړ وي او د سر ګولۍ خورئ نو دې سره خو خپه نښه کېږي که نه. نو دا بعضې داسې وي چې جادو د خلکو جنات پې وي، چا پې جادو کړي وي او د دې به مونږ ما سره 40 جنات دي د الله په فضل. کارونه هر څه الله کوي او دا دم جادو د جناتو په ذریعه کېږي. نو دا به زه د دم جادو په هغه ګورم چې تاسو چا بند کړي خو نه یې. د دې دم جادو به وګورو. دا زمونږ دې پاڼه دا ووایي صفا بله پاڼه وګوره، دا هېڅ هم بې نشته دی. ما ته وښایي چې د دې دنیا باچا څوک دی، په دې دنیا باندې دا ټول کائنات مالک څوک دی. په دې پاڼه ما ته زر ولیکئ جناتو، ولیکئ حاضر شئ، حاضر شئ، حاضر شئ د الله په حکم. حاضر شئ ما ته ولیکئ په دې باندې دا وګورئ. الله دا د الله نوم دي، دا وګوره خوره کوي، دا د الله نوم. ما ته ولیکئ جناتو په دې باندې چې الله ته د ټولو نه خوږ پیغمبر څوک دی. ولیکئ ولیکئ حاضر شئ د الله په حکم، حاضر شئ، حاضر شئ د پیر استاد په اجازت. ولیکئ ما ته په دې باندې چې الله ته خوږ پیغمبر په دې ټولو کې څوک دی. ولیکئ ما ته په دې باندې، ولیکئ حاضر شئ، حاضر شئ، دا وګورئ. خورکۍ ستاسو ټوله مسله د دم جادو نه ده. د دې ستاسو نامه څه ده؟ مهران. او د دې خورکۍ څه نامه ده؟ شاهده بیبي. شاهده بیبي. ما د هر څه ستاسو د دم جادو وجه ښکاري، جادوبند. زه 1 منټ کې راځم تاسو ته کېده وایي. دا دې وګورئ، دا صفا پاڼه باندې د الله نوم، دا د الله خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نوم. کارونه هر څه الله کوي، خو دم درود تعویض په قرآن کې راځي، دا دې سره علاج کېږي. نو زه راځم 1 منټ کې تاسو نه 1 سیکنډ کې راځم.
دې خوراکۍ باندې ما څه شوي دي ما ترې وښیم حاضر شئ د الله په حکم دا وګورئ جي مهران شهزاده بیبي دا باندې کوډي تعویذونه کړي دي او قبرونو کې ایښي دي جي دې دپاره به مشک او زعفران به لګي نو تاسو به د هغې دپاره مشک او زعفران وړئ انشاءالله الله به کار کوي ما چې چا هم کارونه کړي دي الله پاک وله کړي دي تعویذ مې چاله کړی دی اوس انیکې زه د ښې یو څو ورځې مخکې یو ښځه د خپل خاوند نه خفه وه ناراضه وه هغه چې راغل ما ورته تعویذ وکړو نو الله پاک د دواړو روغ وکړو د دواړو کور بچو د ورانېدونه نو بس دې دپاره مشک تاسو سره نشته دی نه جي دا به دکان نه روړي بازار نه به روړي دا د 30,000 روپو کم سے کم لګي 30,000 روپو او جي بس پیسې به موږ تاسو ته درکړو تاسو به دغه کې کنه بس که خپلې روړي دکان نه ما ته څه مشکل نشته دی بیا که کار الله وکړو مال هم سره راکړه ګني بس دا مشک او زعفران دي تاسو خپله روړئ او که نه پیسې موږ له راکړئ موږ به یې روړو صحیح شو بس تاسو ته پیسې درکړو بیا به تاسو به دغه کې صحیح دی منډه سره پیر کې شته کیمرې سره کوته کو ایسم نه دی پیر سیبو سب څنګه اخو راوړ جی اخو دا سړي دا څه بند دی لکه دا سړي دا اورګه سم نشته سوش دا لګوري سم الله بار څه کوي دي کنه پیران درا وخت دیو کنه بداتې جو پیرانو پته به ولګي دا څه کوي تاسو دا پیرسیبو راګه لګورا خو بند کړه کیمرا بند نه ته کېنه بند کړه کیمرا بند کړه ته کېنه کیمرا ولې باندې کیمرا بند کړه کېنه دی خو کېنه تا ته دا پته نه لګي چې په بورقه کې ګلمکۍ د ګلمکۍ دی او خلکو له جادو معلومه چې پتا جادو دی بچی دې ځکه بندي چې جادو دې در باندې او دا پته درته نه لګي چې په بورقه کې سړی دی که ښځه ده او دا پیر دی بالکل او پروفیشنل لغه کوي څنګه چې د نور دغه ترقی کړي د ساينس دی به خپل دغه کې د ترقی کړي دا په نوې طریقې باندې دا کارونه تا دا پته ونه لګي دا چې زه سړی یم که ښځه دا پیریان دي جی دا سلیباټری نه ده ها چې زه به دا چیکن کومه چې دا په بوکره کې جینۍ ده او کسړې دی جی دا خو زه الحمدلله علاج کومه په ټول کلی کې وګرځه تاسو زما ته اوسو کوي دا تیر هفته خبره ده یو سړی دښمنی و بل جینۍ تختولې و هغه به روره قتلونه کول او مرګونه به کول او بل سره نو الحمدلله مال راغل ما ولا تعویذ کو او اوس الحمدلله هغه خپل کې نکاح تړل ټول دوه کورنۍ رضا شو تعال راغل رضا او جی مال راغل تعویذ می ولوکو د الله په حکم د پیر استاد په اجازت ها پیر دې څوک دی پیر می زمونږ مشران دي ټول د پخوان را روان دي پیران امستا په شان کڼ کپان دي کنه نه جی کپ نه دا تاسو وې لګي دغه الحمدلله کار کوم تاسو دوران دی په ذمہواری به کار کوم دتا تا د اوس پیریانو د دې اورډر خپل ټریک دی سبسه د نابل اور زمون د الله نوم او د محمد نوم خلکو ترخ کارا کوي په سپا پانو د خلکو عقیدو سره لوبي کوي خلکو ته ثابت کی چې پکې صحیح ما سوچ نه کی اوسو تا د پیریو لیکل چې مهران او شایده بیبي باندې جادو دی پیریانو لیکل کول کنه او یا پیریانو ما سره سلويغ جنات دي ها ماشاءالله نور زه درکې نشته چې نورم وګوتو خو نه بس دا ډیر دي دا ټول کارونه کوي الله بنده دومره په پلین کوچ کې ناراضي تا څنګه راځي دا خو پیریان چې یو بل وګو د پاسه ودري اسمان ته مرسي دا غزي الهامي خبرې مروړي تاسو ته کوي یو بل پوغو چې ودريږي اسمان ته رسیږي دا غي خبرې مروړي نو اسمان ته رسیدل او زما اوستا غس پاسلم نه ونه دی غس کې د نشو را رسول چې تعالی خبر راوړ چې ګوره بورقه کې سړې دی نو دا خو لیباټری نه ده کنه جی دا خو پیریان دي زه علاج کوم دا خو پینې چې کوم خبر راوړي کنه واو دا خو پینې چې کوم خبر ولې نه راوړي ما او ته ویلی نو چې دا چیک اپ وکړه چې دا جینې دا کسړې دی او جی اوس خو تا ته پته ولګی دا کنه اوس پیریان څه شو پیریان هم دلته دي حاضر دي او جی یو ګلاس وب پیراوړه مارای مت وچا دته ما دا غي خو علاج کوي وب مو خو نه وروړي خو به نه وروړي وب کس کې زبې در وروړم
خاطر نه دی خو زه په خپل مرغستې شم بیا ستاو زما پرغ شو چې تا سره سلويغ جنات دي او جی تاله وبنه راوړي ته په خپل ځان لرالیس کې نو په داسې جناتو سکی نو غي علاج کوي کنه وبو نه وروړي مال کنه علاج علاج کوي ها د کوم